حالات ښه دي؟ ٹھیک ٹھاک ٹھیک ہے. خیر جی ته کوم ځای؟ دیجیے چابر گڑی آبادګړۍ. ہاں جی خیر و؟ خیر دی دې څوکیداري کوم دی نو ما دې ګاډي ته ولې نیغ نیغ ګورې؟ نه نه موږ په ګاډي موږ څه کار دی موږ خپلې بنګلې ته ګورو موږ ګاډي ته څه کار دی په څو دی اخیستې دا بنګله؟ نه نه څوکیداري کوم نه دی مانه نه اخیستې څوکیداري کې؟ ها ښه ها 100 روپۍ درکوي. یاره 15 روپۍ میاشت راکوي نن خو یې جوړي وه نه جمعې ته څوک نشته نو همدن به کور ته تللی وې که نه؟ نه تریانې به څوک کوي دا دونه سیخ ته پروت نه که یو غور خو ردی دي که نه خبره ور رانږدې شه خبره ده به ما پېژنې؟ یاره والله دی چې د مې لیدل یو خیال کې مې نه راځي ها بیا خو مشکله ده خو داسې کار ضرورت وي ما خو ټینکۍ پول کړه ځان سره ګاډي ښه پټرول مې واچول که نه هی اوس دا د کور ته روان یم غیرې کوی میلمانه راغلي لږ پیره سره راواله ښه نو صحیح ته خو مې داسې نه شو ویلی چې ما خو ټینکۍ پول کړه چې کمې پیسې وي پای مې پټرول واچول تا ته خو دې وجود د مای کېدي چې ته ما پېژنې چې څه دومره پیسې راکړي چې زه بې پی اوسم او چې په دې سیټ کله ځم بس بیا به یې واپس درکړم 200 راسره دي امو چې څومره راکې دا دا پکې نشته ځان ته دې صبرې خو نه بس ځان ته به ته راکړه بس دا درد وکړم ها په دې خو زه پې وړم چې کله په دې سایډ لم در به در کوم چې ما کني سره پروا نشته ها واه کلا نړم په دې سایډ یا مې ونلی چې بیا راته بخي نه 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 ما نستم بس ورسې چې خلک د کونه بخي دغه نه کا ها ها کیسه واره یو کیسه را د کوم بیا نه زما دغه 15000 روپۍ چې دي تاله درکوي ها میاشتې درکوي ها جی وا چې زه د سوالو کوم خدای پاک د په یو ورځ باندې درکې نو څنګه وای کم دی نو دا ته الله خو دې یقین شته ما بالکل ونی نشته وا چت کلا لا سوچت یو خدای پاک چې دا کاکا ما خامہ پورې چې ټیم را رسي چې کاکا له 15000 روپۍ ورکړي امين امين او دا کارو کا کنه ها دا 15000 روپۍ له پاک درکړي او تعالی الله درکړي والله پیسې کې وجه تر باندې کم اوس به پدې به سنا سکارو شي دا بالکل بالکل چې کومه ساده میاش پیسې وي هغه تعالی الله پاک په یور درکړي ها پدې بالکل به بدل کې سب دوم روکا چې کور ته پکې ورس چکر وو نا اوس خو به چکر وې کنه اوس خو به ما خامې ته په کور کې ناستې السلام علیکم څنګه چل دی حالات څه دي خیر وو ستانه متکوس کلمه کسبی نه ته ما دې ګاډي ته نیغ نیغ ګورې نو ها نو ما دې ګاډي ته نیغ نیغ ګورې نه نه ما اسمه کتو سره خپکیږه ما یار ولې نه کو صحیح پړه دی وایا نه نه چې سبا نه مونږ به ته ویلو پرانیزې شه پرانیزې شه لګه تر کوم ځای زه د کړه خېلو بازار بابا یم دا څه خرڅه بریانی دو مالره ولې خرڅه هی نو مالره ولې خرڅه مطلب ته خو لره راغلی دا ولې دلته پاتې کېږم دلته پاتې کېږي دا د سوق بخي کور کې کور والا دی جی جی دې کې تاسو اندازه 300 روپۍ راځي مز دا زر اتسوا نه به پاتې کېږي پدې کار کېږي نو کار په کېږي یا نه کېږي او بس څوک مجبوري ده صاحب پروټو کې ډېر نقصاني شوم فروټ به خرڅول نو پروټو مې خرڅول وایي کې نقصاني شوم بس نن تاوانی کو بغټه کې رواني نه خپل الپاته نن خو د مخکې موسم دی باراني موسم دی نن صاحب زپاته نه درونه بيساره شونه پاته سواجه ساره لکه نن د پیسې نه دي ګټلې نه په الوایا مونږ روتی یو زمونږ علاقې کې د جمعات مخې د کور جوړي کې مونږ شاندې لروتی یو صحیح دی او چې تا نن خرڅ نه لیکل نو بیا خو به نن ډیر شو واه به چې د سبا سمو د واسطه کېږي په دې نو زبردستی به کې نشته ساره څور خبره ده زبردستی خبره چې څومره دې د وسه کېږي بس دا خو د الله د رضا کار دی بالکل
ستړي د واسطه دا والا دا چې الله دې قبول کړي خدا خو دا خبر اورا تا مال 200 روپے راکړې او نن ته خرڅوم نه کیږي ما در خدا یار جسنه کور ته لاړ شي واپس ترونه غلې دا ما ذکر کې څه به دا خبره نه کوم دا خبره ما نه لګي او چې الله په نوم ورګه مغازه چاته وایم خو هغه وای ما سبب نشو نور کله خو ته 0 روپے غټې کنه زره ته سوا نن به ان شاء الله چې زه ما خامہ پورې دا مې دعا ده ها چې ما خامہ پورې سوچ لري غټې لري دي رانې دي شه چې سوري غټې لري دي چې دا واره ته کوم شابه چې ما خامہ پورې سو مړی دي صاحب بخیال چې مدرو لا پاک سو مدر کړی په 2 کیلو کې موږ څو غټو دا نوا کا چې 2000 پکې وګټو د دین لګي سیوا کو یادې نوم یادې کا ګوره قبلي ګوره ویم دا زه سوال کوم ما خامہ پورې دي غټري بدی بس که 15000 شونه یا لا سوچت کا یا خدای پاکه چې دا روم ما خام کور ته دي 15000 روپے ورکړي خدایا درکې بدل ان شاء الله یقین خو رښتا کنه وای چې یقین نشته نه والا 15000 روپے اوس وایا ډېره مهرباني سره الله قبلېدو والا الله پاک ته هر څنګه قبلوي او دې بل سنا سکارو شي خبر راته دا کوم کور والا چې تا بریاني تیاری کنه جی ازمونږ هم خور ده کنه بالکل نن برازي کارو کې خو د موسم دی یو خو به د وخت لاړ شي دا چې کوم 2 کیلو تا بخړې څه خبره دي خرڅ کړي سبب پاتې او په ماشومان باندې خوري او هغه خور ته بوې چې ورو دې راغلو ما بریاني خورل نه ده کنه اسه بوته بریاني خورل و ډېر زیات خوغه شوی و په انعام کې را لوي 15000 روپے را کړی دا ما طرف هغه خور ته ورسه دا یو 15000 روپے پکې دا خور شوی کوم د جمعات مخه د کور جوړیږي کنه کور جوړیږي جمعات نه جوړیږي نغه به الله جوړ کی دا والا ٹھیک شو اوس بس کې بس زما کوړه بس چوڑی شو او جی بس لاړم نه لګ ولې پاتې به دا ماشومان وي شکریا جی دا به ماشومان خوري الله دې دې الله ګرځي الله پامان الله پامان خوشحال ساته خدای دې هغه دنیا مخه کوي